راځه زویا داخل دکړم ته دین په مدرسه کې که خدای چیرې در یاد کړلو یاسین په مدرسه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ څلورم درس دی. تیر درس کې موږ شپږ خبرې بیان کړې وې. نن اومه خبره بیانوو، ارکان د علم التجوید. راځئ دا وپېژنو چې ارکان د علم التجوید څه شی دی. نو اول د هغې نه مخارج الحروف، مخارج د حروف دا رکن د تجوید دی. دویم صفات الحروف، دا هم رکن د تجوید دی. انشاء الله مخارج الحروف مخارج لمعه کې په تفصیل سره بیان شو، صفات الحروف د صفاتو په لمعه کې مکمل بیان شي. دریم ترکیبي احکام. ترکیبي احکام او قواعد کله تجوید کتابونه داسې لیکي چې ترکیبي احکام او قواعد. معرفة ما يتجدد من ترکیب الحروف، سلوي پیژندل د هغه احکامو دي چې د دوه حروفو د زیوالي نه پیدا کیږي. مثلا ادغام دی، اقلاب دی، اخفاء ده. دا په خپل ځای ان شاء الله تفصیلی بیانوو به. څلورمه خبره، څلورم رکن ریاضة اللسان وکثرة التکرار، مهنت کول د خپل ژبې سره په صحیح ادا کولو د حروفو کې، او بل بار بار لوستل، بار بار لوستل تر څو د حروف صحیح ادا شي. اتمه خبره د هغه لسو خبرونه اصطلاحات د علم التجوید. دا پیژندل پکار دی چې دې اصطلاحاتونه کوم اصطلاحات مراد دي. دینه د علم التجوید هغه اصطلاحات مراد دي کوم چې تجوید په کتابونو کې ذکر کیږي. مثلا حرام، واجب، مکروه، فرض، دا تینا مراد دي. نو دینه مراد به هغه حرام، واجب او مکروه، فرض نه دي کوم چې شرعي دي چې په هغې کولو سره انسان ګناهګار نه دي. مراد د دینه کوم یو دي؟ عرفي دي، عرفي حرام او فرض دي چې تجوید په قرآن کریم کې یا په تجوید کې دومره غلطي ده. نو عرفي حرام او مکروه ورنه مراد دي او فرض. نه هم جمال القرآن مصنف حالات، دا خو مشهور عالم دی، ډیر تصنیفات لیکلي، ډیر کتابونه لیکلي. په دې امت کې الله رب العالمین ناشنا علما تیر کړي. یو پکې دا دی چې په هر فن کې کتاب لیکلی چې دا د دیوبند ستن د ستن نوم چې د اشرف علي تهانوي دی. تهانبون دا په هند کې علاقه د هغې ځای ته منسوب دی. د پلار نوم عبدالحق تهانوي دی، مسلک حنفي دی. حفظ چې دی دا اول د حسین علي رحمه الله سره وکړو. به تجوید او علم القراءات د عبدالله مهاجر مکی نه ولوستل. تاریخ پیدایښت چې د هغه ربیع الثاني په 5 پیدا شوی دی په 1280 هجري قمري کې، او وفات په دې په 1442 هجري قمري کې شوی دی چې د 1942 میلادي سره سمون خوري. عمر 82 کال. دا زموږ تاسو نن لنډ درس دا ځان سره یاد کړئ، ځان ور باندې پوه کړئ. ډیر ناشنا قواعد دي الحمدلله، ان شاء الله دینه به ډیره فایده حاصله کړئ. اوس موږ تاسو ته د جزري ویلو چې هر ورځ موږ یو شعر هم ویو. نو نن څلورم شعر: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. بس ترس كده وي. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. السلام عليكم ورحمة الله. راځه زویا داخل دکړم ته دین په مدرسه کې که خدای چیرې در یاد کړلو یاسین په مدرسه کې.